صابون ده، ګراني ده، د کور کرا ده، د برق بیل ده، د سوی ګیس بیل ده، دا له کومې خوا پوره کوې؟ اره که دانګونه دا خو طبیعي ده استاد. بار ملکونو کې هر سرداني کې دلته ګراني شی پوټاري ګرانی هم به مخلي او کارزانی هم به مخلي. دا سړی 14 ښکار دوه ښځو خاوند دی. نه والله که مې یو هم کړي. د مږو دوی پکې ارزانه شوې ده که نه مږو دوی خو بالکل ارزانه درې اس پې دا ټول اختیري تړي دي د شپې شاډول اچي نه چې شاډوله خبره نه ده دا چې اون نه توټ کې که نه دا پړسېږي بیا مخامخ د جماعت مخې ته ناست دی او لګیا دی. څو کیلې وخوړې؟ څو ګوتې کیلې وخوړې دي. یو ګوتې یاره داسې یو شپږ اووه دانې مې وخوړې خو ګنده وې. ودونه دې یو کړي دي که نه؟ ودونه دوه دي، دوه ځان وباسه. څنګه چل والله بس خرجي غریبي ده، بس راوتي او لشل روپۍ دی بچو لره پیدا کو. رکشا خو سره شته که نه شي؟ رشکه شته دی سرجي، خو کله بیم خراب وي او کله پکې یو کار کله پکې بل کار، دومره ګټو چې بس په دې لګو او بس ډېر سخت ژوند دی، بس تیریږي. بال بچېدار یې؟ بال بچېدار یم. روژه څنګه روانه ده؟ والله بس خلکو باندې ښه خوشحالۍ دي، خو موږ باندې تکلیفونه دي، بس الله دې اسانه کړي. څه تکالیف دي باچا؟ والله بس د کور پریشانۍ دي، غریبي مې ده، کور مې همداسې د کرۍ دی سرجي او بس مور او پلار هم دی بوډا او بس رونه مې دی. د خپو کې څه چل دی؟ د خپه کې مې جي راډ دی، دا را پرېوتی او مکار مې کولو، زه خپله لوار یم جي، خو بس هغه دروند کار دی، اوس هغه هم نشو کولی او د مجبورۍ نه دې رشکې ته ناست یو ګینه ټول عمر. نمبر وایه زما نمبر 0316 0544 638. ډېر اوږد نمبر نه یې 0316 0544 638. زه نمبر دې ورکوم. او جی الله غفور رحیم باچا. الله دې عزت وکړه جی، الله دې عزت وکړه. روژه سٹارټ شو که نه؟ نو په مسلمانانو روژه څنګه ده اوس؟ روژه خو ماشاءالله ډېره ښه روانه ده او یخه ده، خو ګراني پکې ډېره زیاته ده. غریب خلک چې کم دي پیساویږي او مالدار ورځ پر ورځ بره کېږي. خو بلا سود سودا ده، هر څه وختل که نه؟ یاره هر یو شی ګران دی جي. دا د روژو د وجې ډېره ګرانه شوه، دا روژو د وجې جي. بار ملکونو کې هر سرداني کې دلته ګراني شی پوټاري. دا خو د توک په حساب کتاب دی، نو هر یو شی خطر دا توک څه چې هر یو شی راګړه کړی دی، توک او پرچون ټول راګړه. نو بس ده چې کله روژه راشي دا شی شروع شي په دې غټ لاسونه دي جي. غټ لاسونه مسلمانان دا مسلمانان دي جي. هر څه 20 یار دي، خو چې ته اخیستې نه شي نو څه پې ټیک ده. څه ګران شي؟ چیني مې راوغورځېد او چیني ډېر زیات سر ګران شوي دي او چیني ګران شوي دي او دویمه خبره چې دا نور شیزونه هم ټول ګران شو که نه. مثلا نو دا دالونه مالونه مو او اوړه خو خیر له مخکې نه لږ ښه شوي دي که نه، خو اوس پکې بیا د رش مش د وجې چې کم دی 40 روپۍ تیلی بیا ټوپ ووالو که نه، نو میلیونو والا غلط مطلب هر څه ګران دي. یو ګران دي. دا دغه چې د مږو دوی پکې ارزانه شوې ده که نه مږو دوی خو بالکل ارزانه، هغه به ارزان او جا ارزانه. مږو دوی پکې ارزانه ده، ور استعمال یې نه کوي لکه تاریخ څه مخکې که نه، خدای دې غرق نه کوم خلې. څه پروګرام دی؟ سودا خو یې ډېره وکړه، خلکو وایي روژه کې وي ګراني ده، نو ګراني ده که ارزاني ده؟ یوسف جان صاحب سبا ګرانی هم به مخلي او کارزانی هم به مخلي. دا سړی 14 ښکار دوه ښځو خاوند دی. نه والله که مې یو هم کړي، خو بس مور او پلار دوا واخلي سبا نور الله دې ښه لره. بس روژه ده که ما سره روژه ماتې لري الله دې ژوندی لره. بس دوا او واده ولې نه کوې؟ وکړه والله بس مورکه نصیب بری بدل شي. ګوره ښه بس اختر نه پس مې دا وته کړ. بالکل کجوري وکړه، خلک مه مړوه، ټیک ده که نه؟ صحیح ده بالکل. څه به کې په کجورو وایي څنګه چل دی؟ خیر دی. واده مې نه دی کړی، مې په کجورو وکړه که نه؟ ارزاني به شي. واده خو سنت طریقه ده چې د پیغمبر علیه السلام خواږه سنت دي. خو بارو 3 ټریلې خرڅه بیا به واده کوي، نو چې ګرانه ګراني ده
نو د سړی د خپل سوچ دا کړی دی کنه الحمدلله کله دې کړی دی 2005 کې شابه ته خو ډېر پخوا کړی ها جی ها مړه نه بالکل تو خو دونه منونه نه غونته کې بیا زما جی 85 پیدایش دی ها جی زما خیال چې بس دریم کې دی واده کړی دی نه جی 2005 کې بس تاسو نو زله سم کې ما چې ما بس وړو کې ما خو 19 سالو کې می واده کړی 19 سال بچیان دوه دي د خیره بس ته عمرې وفات شوی دی او دوه شته ایو زلمې زوی دی او لور ده روجه څنګه تیریږي تا الحمدلله شکر دی بس وخت یاره جی هر بس تاسو سو خار څه پته ده تاسو ته ټولو ته پته ده تکلیف دی مشکلات دي الله دې آسان ډیره مهرباني الله دې خیر راخه تخیل کا ټیک ټاک څنګه چل سیات خره ګوره دا خو ګران کار دی کنه څنګه چل څنګه اس صفای مفای کې جی ان شاء الله کو ها دا دل زمالش کې کسه کې جی دا خرخره و خو دې سره غندو چتیږي دا وګورئ ته کې خو بلا مال پروت دا وای کې ډیر دی دا مونږ وګرځول جی مونږ راوستل دا څنګه دا په خو تورخم چریږي چې دونه دوړه د پک نه جی دا دوړي دی بدا په چټي روټ او پرنګ روډ باندې بایپاس باندې هغه گاډو ماډو سره دا چلیږي دی باندې دوړه راځي بیا دا چې تو صفای کو پوکې دی ورګه دا باتو کالو ګندي دا نشي دا د یوې ورځې دی دا وګورئ دا د یوې ورځې باندې کې یو غنټه دوه ګرځي باندې سره غن مونږ چتیږي چې ټوټه کا پورا کو کنه روجه دي څنګه تیری ان شاء الله خطرېږي خلک وی ګرانی دا بالکل ګرانی خدا تو څنګه د الله ناراضه وي دا نه الله پاک ډیر ناراضه دی خو چې دا خلک نه ډیر موبایلونه ټچ موبایلونه ساده لباس هغه ختم شو او دا ټچ موبایلونه دي د وجه موږ نه الله خپه دی یو سړی سرچپ کې الو موبایل ډرایوینګ کې الو تاسو سره کوم موبایل موږ سر نشته دي اس پسوي اس په خدای د خیر سره ستاده او چې د الله د نیک ده موږ پکې مزه ولا سات ان شاء الله مې شې سونه درکې د دیا لزره د تل لزره اتل جی دغه په خېټه مور سات ان شاء الله ولین دا وګورئ چې تاسو دلته وګورئ یو خو وګورئ دا وګورئ چانار یو شیز دی ور سره چی څنګه اخیری یو تاسو نه کوم دا درې اس په دا ټول خپل تړي دي د شپې شاډول اچي نه جی شاډول خبره نه ده دا چې اون ته وکی کنه دا پړسیږي بیا شاډول والا بل در اثر اصلا ولا ټول خپل تړي په جوړدا شپې او کنه وېس پتر نه کیځه الله دې خلره مهرباني الله باندې روزه خد دعا الله عزت کوي الله مهرباني ډېر مهرباني Dr. Iramzeeb Dental and Skincare Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth, hydrofacial, hair and face PRP, whitening injections. नए दौर की जदीद मशीनों से अब मौजूदा सहूलतें दस्तयाब हैं। मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज की तशखीस और उनका इलाज। राब्ता नंबर 0333338037। Asaudia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder. वॉशिंग पाउडर से हो अब कपड़े ज्यादा मुलायम, रंग खिले खिले और बेहतरीन सफेदी। असौदिया डबल एक्शन वॉशिंग पाउडर केमिकल ब्रांड। मैनेजिंग डायरेक्टर मंजूर हुसैन, अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री। یار آشنا دوست خیر ٹھیک ٹھاک خیر کب تسر لگم ته رکشا چلے جی ها سونه مو دینا یره بس تقریبا یو شپه کاله وکی نه برته نو خصم فقیر آباد تانه سی چوخ کار ظالم وکی نو غریبی دا کې بنو سبا کې تاسو چتا دا ځان ټینټی پینټی کو چتا وادر لاړ شي خله بوی دا خو مانه کا او یار ها ستا پرسنالټی خو درکشي سره ده نه اړ کدا سیده کا سر ایجوکیټډ مې خو بس کینو سونه اور مې بس تقریبا لسمه پوری یو دونه ډیر سبق ته ویلې د موږ پړه سي چالو کو او دلته پی ایچ ډی دا سی ګرځي زه خبره چې څه خو دې کړی دي کنه نو دا راته و چې دا روجراړه څه پکې ارزان شي دي کنه ارزانی مرزانی نشته سر سودا مو دې پکې وکړه سودا مو دا وسکو خو ارزانی نشته روجه کې صرف یو واحد پاکستان زموږ دا ملک دی چې بدلتا شیز برکیږي خطکیږي نه نو وخت څنګه تیری بس شکر الحمدلله بس ټیم دی بس تیرو خام قبیله ته ساتي بس مو ساتو سر اجي صاحب ډیر سوچ کینو ولا خامخا سوچ کوو یار د سوچو میاس ده د جنتو میاس ده د ثوابو میاس ده کنه یار که روزي نشي جنت ګټي او که شیان اهل قیمتي ده په اسمان کې خبرې دي دیاړي کمره ده مزدوري کمه ده او جنسونه پورته روان دي غوړای ده بوره ده شاولې دي وریځې دي صابون ده
ګراني ده د کور کرا ده د برق بیل ده د سوی ګیس بیل ده دا له کومې خوا پوره کوې اره که دانګونه دا خو طبعي د استاد دا پوره کېږي ولاکې پوره کې خطا راته ووایه چې دا خو ګوره هر کال په دې روژه کې ګراني راشي چې د دې وجه څه ده وجه ده د مسلمانانو وجه ده د نوک مجا سوک منډي 100 روپۍ چې غوړې کې ګټي وای خدای 300 ته بوځي 200 چې وړو کې ګټي وای خدای 1500 ګټه راکړي همدغه د مسلمانانو وجه ده ټوله نړۍ کې فرانسه کې امریکا کې لندن کې جرمني کې هر شی ارزانه کوي مسلمانان وای دا بزرګه میاشت ده د ثوابو میاشت ده دې کې ګناهګانې سوځي ثوابونه خدای قبلوي او دلته مهنګایي پورته روانه ده اجي صاحب ډېر ډک دی هسې نه چې په موږ راکېنې دي وتره خپله خبره وکړه زما د ټولو ځوانانو ته دا یو پیغام دی چې الله قرآن کې وایي کل من علیها فان دا دنیا فانی ده که نه په دنیا باندې نازېږئ مو د دې ټولو مشکلاتو حل صرف او صرف سجده ده دا مني څوک دا دې ته یو پیغام ورکوم چې ومنئ مشکلاتو حل سجده ده الله ته چې دی رجوع کوي ټول مشکلات به الله حل کړي مشکلات به الله حل کوي 5 ټیمه تکبیر الله سره خپل مونځ کوئ اوې دا درنه سم پاتې ده د دنیا خو سم ګډه وډه شو هغه ځای دپاره خو څه وکړئ اخرت دپاره خو څه وکړئ ډېره مهرباني ما دونه انټرنیشنل ساده په خپل ژوند کې نه لیدلې او بلې دا کړي په مدرسه کې حامد الحق شهید که دا خو شیخانو حل دی دا آواز او نصیحت څوک مني باچا دا په مدرسو کې په مسجدونو کې او د علماء کرامو او د شیوخ کراغت دا پښتانه دا ماحول جوړ نشو الله خفه دی الله خفه دی ډېره مهرباني ډېره الله ته رجوع کوي ډېر در پسې ګرځېدم خلک چې ومې لیدلې خدای دغه د قسم په خدای چې نور ښه یو آخري تپوس کوم ودونه دې یو کړي دي ودونه دوه دي دوه ځان وباسه دا بنا یم جی خپل دا هر څه خرڅې دا هر څه خرڅوم جی دا بچیان دي دا مې لور ده دا مې لور ده څونه ماشومان ہیں کتنے بچے 4 بہن بھائی ہیں اچھا یہ والد صاحب بس یہیں بیٹھتے ہیں جی یہ چیزیں بیچتے ہیں جی اچھا تم پڑھتی ہو بچی جی اچھا اور یہ بھی تمہارا بھائی ہے جی خا پختو ہے وہی زار قربان خا دارا تو دلته لندو سیز ویا د لزاک روډ فدی عبدالرحیم نو کور خپل لګه پر دی خپل له زخر چې کور د خپل له نو خرچه مرچه چریږي کار مرچه الحمدلله جی موږ وخت سره نه مهنت کوو او زه خو د وخت بچو سبق هم وي چې او باندې بچو سبق زم دلته کې نمبر دی دا دلته وای 7 کلاس کې دا ورکوټه دا زوی مې چې دی دا دلته نرسي کې دی او دا وړه چې دا بوس داخلو مداله داخل جی 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 کور خپل دی الحمدلله جی کور خو خپل دی جی څنګه په دې کار مر چریږي دا ته چې سخر سره دا ما هو جولم خاص کړی دی ما کباړم غونډ کړی ما کیرمم خاص کړی ما ځم کو غانم کړی ما ګیسی پکاړم کړی او په دې نه بینو ستر کو باندې خلک سوال کوي پاغي سوال خو ګره ګنام ده او دا به همتیم ده او دا موضوع خیال کړي ضمیر خلاف کارم دی کنه دا چې تاسو سوالو کې خوري و پکم تاسو بابا هم دلته ناستي ګرځي تاسو لار څه کوي تاسو ډېر تکړه بابا نه دي ها تکړه دی کنه ماشاءالله بل نمبر وایا 0343 90 32 920 یو ځل بیا 0343 90 32 920 کوشش کو چې نمبر دی خور شي که څوک درسه دکان جوړ کړي خبري صحیح بس کچا وکړو هم دی الله ور سره خو کچا هم نه کو بیا دی الله ور سره خو الله له خدای نصیب کړه ها جی جزاک الله جی صاحب دا کورسه به ستانه مشري کنه دا د مانه به کشر یار مشر به یار ډېره خراب سره چل ورسره انا کو روزه رااله او خلک کوي ګرانی ده رښتیا مخلوق ډېر جوګرانی ده کم دي د مخلوق د دنیا رااله دنیا رنګ در رااله جم راغې جمروت راغې پاکستان ټول خاطر سي تا ته یا چې پیښور شانتیو مانو خسته غونته پیښور ته زو دا شي کو واغه شي کو یعنی منونه خار کا کو نه شو ها کان کولې شو نو کان کولو کې زوخ به والي شي سوچ ته وکي
نو دا خو مطلب دا چې دا څنګه واپس خپل حال ته راشي هلته به دی راشي چېرته صحیح وزیر اعلی راشي چېرته صحیح افسر راشي صحیح خلک راشي پوه خلک راشي نه دا مثال کم چې منشیات اډې کوله کړي دا منشیات اډې پې بندي کړي منشیات خبره دی وکړه د څو کیلې څو خوړې 200 شکر دا ګوره مخامخ د جماعت مخې ته ناست دی او لګیا دی څو کیلې خوړې څو ګوتې کیلې وخوړې جي یو ګوتې کیلې لکه څنګه دا دونه کیلې یاره روجه مې نه وه سرجي بس اوږې شوی وم ما ویل چې لږې کیلې راواله مو مې خوړې څومره کیلې دې وخوړې یاره داسې یو شپږ اووه دانې مې وخوړې خو ګنده وې او څه څکې زه خو چرس مرس کم نسواره شوم آیس مایس آیس مایس آیس کم آیس د سره شته چې لږ وګورو اوس خو را سره نشته دی هلکه چې دا به څنګه یې سر خوړلې او روجې دې ټولې نه وې روجې خو مې یو مې هم نه ده نیولې یاره قیامت شانو دا ولې یاره څه کې سرجي بس مې نه نیولې ویم نشي بالکل تاریخ وي نه وړي پې اوړې را باندې خو مې نیولې مې نه دي اورې سرجي حاجي صاحب چې کیلې خوړې تا ورته ویلې چې لکه بس یې کا لږ دې خواشه که نه اواز نه ځي تا ورته خواړه وه لږ مه خواړه وه کیلې خورو نو ما ته پته ده چې نشهي سړی دی دې سره زیات باز کول بیا پترې راوالي ځان وایي نو څه پیدا دا ګوره کو دا شی پرېږده کور ته لاړ شه صحیح ده دا شی پرېږده خو علاجونه کوي علاج وکړه بالکل علاجونه کوي بس پاک پروردګار چې دا به د کومو بچي وي چې په ازار سر دی د تمام پرو جماعت د مور پلار انتظار چې دا بچي به کور ته راشي او پلانکې به را سره پرو جماعت کې کینی رو جماعت خو کور ته مو رسوه که نه زویا یاره روجې ماته کور ته رسوم دلته باړه کې مې ماماګان دي خواصې دي لکه خره چې روژه ماتي له ځان کور ته راسي ځکه چې سړی دونه روژه ونیسي نو بیا خو په کار چې سړی روژه ماتي له کور ته هم لاړ شي صحیح خبره روژه مه خوره چې خورې داسې چې ته پټه خوره خو پوه شوې که نه بده خبره صحیح دلته به اوس شوی نور حاجي صاحب ته ښې ټیک ده تا سره مهنګا پوله کوم الله دې شکر تاسو دې خدای آباد ډېره مهرباني